رحیم ټیک یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ورسره په خوا کې د ګنټۍ دغه نشان کلیک کړئ ترڅو زموږ هر نوی ویډیو تر تاسو ورسیږي. که غواړئ خپل د ویډیو څخه آډیو جوړ کړئ نو دا ویډیو ستاسو لپاره ده. سلامونه، زه رحیم رحیمي تاسو ټول ته په رحیم یوټیوب چینل کې ښه راغلاست وایم. زموږ نننۍ ویډیو د څنګه کولی شو خپل یو ویډیو آډیو ته تبدیل کړو یا د ویډیو څخه MP3 جوړ کړو، هغه هم په تلیفون کې. نو د دې لپاره به تاسې لاړ شئ پلی سټور ته. کله چې تاسې پلی سټور ته لاړاست هلته به تاسې ولیکئ ټیمبري. کله چې دا مو ولیکئ سرچ وویس اولنی چې کوم اپلیکیشن تاسې راسي دغه په خپل په تلیفون کې انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن چې تاسې وینئ دا په خپل تلیفون کې انسټال کړئ. انسټال کولو نه بعد به راسئ خپل اپلیکیشن ته او هغه به خلاص کړئ. دا ډېر زبردست سافټویر یا اپلیکیشن دی. دلته تاسې ډېر کارونه کولی شئ. خو ګورئ تاسې دوه ویډیو یو ځای کولی شئ، د ویډیو کټ کولی شئ یا هغه تبدیلول، هر څه کولی شئ. نو د دې لپاره دلته یعنې موږ اوس په کار دی چې څنګه کولی شو آډیو ورڅخه جوړ کړو. آډیو څنګه جوړ کړو نو هغه تاسې دلته وینئ، ګورئ ویډیو ټو آډیو دا به تاسې کلیک کړئ. دلته به تاسې ته راسي چې تاسې کوم ویډیو یعنې کوم ویډیو تاسې آډیو ته تبدیل کول غواړئ. نو کله چې تاسې ګیلري ووایئ ستاسې ګیلري خلاصیږي. نو ګورئ دلته چې راسي ګیلري، نو هلته به تاسې ګیلري خلاصي هر ویډیو چې تاسې وغواړئ سي هغه تاسې تبدیلولی سئ. اوس زه مثلا دغه شعر دی زه د دې کلینا ځکه نو زه غواړم دا زه MP3 ته واړوم. ګوره دلته یعنې آډیو ورنه جوړ کړم. بیا آډیو څو قسمونه لري، یعنې MP3 یو دی، ویوی بل دی، M4A بل دی، داسې رنګارنګ قسمونه دي. نو عموم کې چې کارول کېږي هغه MP3 دی. دا به ووایستئ چې کله هم دا دلته ګورئ د تاسې چې د کوم هغې لیکلی دی دلته به تاسې ورته نوم انتخاب کړئ. دلته تاسې کوم نوم ورکول غواړئ، یعنې چې آډیو ته کوم نوم ورکول غواړئ. او دا چې کله تاسې ووایست دلته به تاسې ته راسي چې دا تاسې کوم ځای کې ثبتول غواړئ، یعنې ځای کوم ځای. نو زه غواړم په دلته یې ثبت کړم. نو اوکې به کلیک کړئ او بیا چې کله دلته MP3 انتخاب کړه بیا به دغه تاسې وینئ د سور نشان دغه به کلیک کړئ. بیا به سیو ووهئ سي. سیو وهل نه بعد دا ډېر تیز او ډېر ژر کار کوي. نو دا چې کله پوره سي کوم ځای چې تاسې ورته انتخاب کړی دی هلته به دغه ستاسې آډیو هلته به راسي او انسټال. بل د دې سافټویر غټ خبره دا ده چې د دې پوره کېدلو پورې تاسې بل کار هم کولی شئ، یعنې دا مینیمایز کړئ، پرېږدئ خپل چې هر کار یې هغه تاسې کولی شئ. اوس دا دی ګورئ آډیو ورڅخه جوړ شو. نو یس به ووایاست، یعنې که غواړئ تاسې چالان کول غواړئ په کوم سافټویر زه غواړم دا. اوس ګورئ دا هغه تر اوسه ویډیو اوس ورڅخه آډیو جوړ شو. دا اوس آډیو ورڅخه جوړ شو او په آډیو ته تبدیل شو. نو د دې لارې تاسې کولی شئ چې څونه هم تاسې ویډیوګانې هغه تاسې آډیو ته تبدیل کولی شئ. دا وه زموږ نننۍ ویډیو. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ، دغه ویډیو د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او زموږ چینل رحیم ټیک یوټیوب چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. په لوی خدای مو سپارم. ښه وخت، خدای پامان.